السلام علیکم ګران لیدونکو دا ویډیو تاسو د سټیپس ټو ټیک پښتو یوټیوب چینل څخه ګورئ. په دې ویډیو کې موږ د ټیبل مربوط دریم موضوع باندې بحث کوو. موږ په تیرو دوه ویډیوګانو کې د انسرټ ټیب په واسطه چې هغې کې موږ به ټیبل درلوده، اول انټروډکشن د ټیبل موږ وکړ. بیا د همدې مربوط موږ کله چې ټیبل باندې کلیک کړ یو دوه سب ټیبه خلاصېده چې ټیبل ډیزاین و. په همدې شکل ټیبل مربوط هغه لیاوټ و. موږ ډیزاین باندې بحث وکړ چې ټیبل ته څنګه موږ ډیزاین ورکوی شو، د سټایلز آپشن، بارډر په همدې شکل او نور موضوعات موږ کور کړه. په دې ویډیو کې موږ د ټیبل مربوط چې هغه سب ټیب لیاوټ ده هغې باندې موږ بحث کوو. نو ګران لیدونکو تاسو وګورئ دا یو ټیبل دی، ساده ټیبل ده، ډیټا پکې انټري شوې، 3 کالم او په همدې شکل 6 راګانې لري. نو د دې مربوط کله چې تاسو باندې کلیک کوئ تاسو ته یو لیاوټ خلاصېږي. دا ټول موضوعات موږ اوس کور کوو. نو اول برخه چې موږ لرو هغه ټیبل ده. ټیبل د ګروپ کې موږ سب نور آپشن لرو. اول سلیکشن ده، سلیکټ زه دلته ولاړ یم، په ګورې د موس کرزر بلینکینګ کوي، په دې را کې زه ولاړ یم چې را نمبر 2 او کالم نمبر 1 او سیل نمبر 2 راځي. دلته زه ولاړ یم، غواړم چې دا انتخاب شي ما لپاره. ډېر ساده، زه به راشم سلیکټ سیل باندې به کلیک کړم، دا سیل ماته انتخاب شو. اوس زما خوښه ده چې سیل باندې څه کوم، نو زه به ساده راشم دا سیل به لږ شیډینګ ورته ورکړم. تاسو باید پوه شئ دلته ګوره رنګ مې ورته ورکړ. نو د سلیکشن ما څنګه وکړو، همدلته زه ودرېدم، راغلم لیاوټ ته، لیاوټ نه وروسته راغلم دلته سلیکټ سیل باندې مې کلیک کړ. دا شارټکټ هم لري، فکر وکړئ دا سیل موږ د شارټکټ په ذریعه باندې انتخابوو، یعنې لنډه طریقه ده. دا موس کرزر راولئ، کونج کې ودرېږئ، داسې کله چې ایرو راغله کارنر ایرو دې باندې مې تاسو کلیک کړئ، سیل انتخاب شو، کولی شئ دلته شیډینګ ورته تغییر کړئ. دا طریقه هم ده. اوس بله دلته موږ راځو لیاوټ ته. په لیاوټ کې موږ سلیکټ، بل موږ ته وایي سلیکټ کالم سلیکټ کړه. او دلته زه ولاړ یم سیل کې ولاړ یم، مګر دا سیل مربوط د اول کالم دی، ټول کالم ماته انتخاب کړه. را دې باندې موږ کلیک کړو او سلیکټ کالم باندې موږ کلیک کړو، کالم مکمل ماته انتخابېږي. بیا کولی شئ تاسو شیډینګ کې ورته تغییر راولئ. ګورئ دا شیډینګ کې ورته ما تغییر راوسته، داسې ما شیډینګ ورته تغییر کړو. اوس زه په دویم کالم او دویم سیل کې زه ولاړ یم، د دویم را په دویم سیل کې زه ولاړ یم. زه غواړم چې دا را ماته انتخاب کړه، مکمل را. د هغې لپاره به زه راشم لیاوټ ته، لیاوټ نه وروسته سلیکټ کې زه کولی شم د را باندې کلیک کړم، ماته مکمل دا را انتخابېږي. دا هم زه کولی شم تغییر پکې راولم. زه یوازې شیډینګ کې تغییر راولم، تاسو کولی شئ مختلف تغییرات راولئ، ځکه یو وار چې ټیبل سیل یا را په همدې شکل کالم انتخاب شي، څه تغییر چې خوښه وي کولی شئ را ولئ. راځو بیا سلیکټ ته. سلیکټ کې بل خبره موږ ته ټیبل کوي، ټول ټیبل سلیکټ کول غواړم، ډېر ساده. د ټیبل په هر ځای کې چې ته ودرېدلی کولی شې ټیبل سلیکټ کړې. طریقه یې دا ده چې لیاوټ ته به راشئ او په همدې شکل ته به راشئ، سلیکټ ټیبل باندې به کلیک کړئ، ټول ټیبل دې انتخابېږي. نو ټول ټیبل تغییر لپاره تاسو کولی شئ رنګ ته تغییر کړئ، او که چېرې کولی شئ د دې ټوله ډیټا ختمه کړئ، داخل کې چې کوم ډیټا ده هغه ختمول غواړئ، ډیلیټ بټن پرس کړئ، ټول ډیټا ختمېږي. کنټرول زیډ کې بېرته راولم. که چېرې غواړئ ټول ټیبل ختم کړئ، بیک سپیس بټن پریس کوي، ټول ډیټا ختمي، دغه ټیبل او ډیټا ټوله ختمېږي. کنټرول زیډ کې بېرته راولئ. د ټیبل سلیکشن لپاره تاسو ضرورت نه لري چې لیاوټ ته لاړ شئ او بیا سلیکټ ته راشئ او سلیکټ ټیبل باندې کلیک کړئ. دا اوږده پروسه ده. لنډ ډول تاسو کولی شئ ته یو بټن شته دی، دې بټن باندې تاسو کلیک کړئ، مکمل ټیبل ته انتخابېږي. د کالم انتخاب لپاره دا موس کرزر به بره ویسئ، د ایرو کې ته واوښته، کولی شئ ټول کالم انتخاب کړئ. سیل انتخاب بغل ته ودرېږئ او کونج کې د ایرو کې شکل چې کرزر شکل غوره کړه تاسو کلیک کړئ، سیل انتخابېږي. مکمل را انتخابول غواړئ، چپ طرف ته د را ودرېږئ، د موس کرزر چې دې شکل ته واوړي تاسو کلیک کړئ، را انتخابېږي او ټول ټیبل انتخابوئ، دې باندې کلیک کړئ، ټیبل انتخاب شو. ساده طریقه. اوس ګران وروڼو دلته موږ یو بل څه لرو، ټیبل رسمول دي. ټیبل رسمول یې تاسو ته ډرا ټیبل. تاسو کولی شئ بل ټیبل هم رسم کړئ، دې باندې ډایرکټ کلیک کړئ، یو ټیبل بل رسم کړئ. مثال دا ټیبل کولی شم زه رسم کړم، او دا د دې بارډر او سټایل د کوم دي نه علي. موږ په تېره ویډیو کې ټیبل دلته موږ دا بارډر سټایل دا ورته مخکې انتخاب کړي وو، نو هماغسې سټایل به علي، او تاسو کولی شئ دې نه استفاده وکړئ کومه څه چې ستاسو په کار وي. خو ځینې وخت مشکل دا پېښېږي چې ته دا لاین ته نه اضافه راغلی، ته به راشې اریزر ته به راشې، دې باندې به کلیک کړې، مثال دا لاین زما نه دی په کار، دا مې هم نه دی په کار، دا هم لرې کړه، داسې زما په کار دی. نو د ټیبل ډرا کول او د هغې اریز کول طریقه یې ډېر ساده ده. تاسو کولی شئ اریز کړئ او کولی شئ هغه دوباره رسم کړئ. اریز طریقه یې دې باندې تاسو کلیک کړئ، راشئ هغه لاین باندې کلیک کوم لاین چې تاسو نه وي په کار، هغه بای ډیفالټ کولی شئ دې په ذریعه تاسو لرې کړئ.
نو ټول ټیبل لري کول غواړو را به شو اسکیپ بټن پریس کو تر څو دا کب اریزر پوینټ چې د لري شي نو تاسو ټیبل انتخاب کړل ته او بیک سپیس باندې کلیک کړئ ټول ټیبل لري شو ښه ګران ورونو دلته موږ یو بل څه لرو لیاوټ ته راشئ لیاوټ نو تقریبا موږ ته د ډیلیټ اپشن راکوي را او کالم مربوط دا ګروپ ته چې د کې ډیلیټ او انسرټ دا اپشن شتون لري نو ډیلیټ موږ ډیلیټ کول غواړو که تاسو فکر کړی وي د کالم د یو ټیبل کې ضرورت پیښیږي چې مکمل کالم ډیلیټ کو یا یو سل ډیلیټ کو یا را ډیلیټ کو څنګه کو زه دلته کالم کې ولاړم په یو اول سل کې ولاړم اول کالم اول را ده نه راځم ډیلیټ اپشن ته دی وړو کې بټن باندې تاسو کلیک تاسو سلور اپشن راځي اول ډیلیټ سل راته ډیلیټ کا ډیلیټ کالم راته ډیلیټ کا او ډیلیټ را راته ډیلیټ کا او ډیلیټ ټیبل ټول ټیبل راته ډیلیټ کا ډیر ساده سلیکشن پکې انتخاب پکې ضرور دی زه راځم دلته کلیک کوم دا ما انتخاب کړ اوس د اول کالم ډیلیټ ومه را بشم دلته ډیلیټ کالم باندې کلیک کوم ګور اول کالم بلل شي کنټرول زد کوم به ته راولم دیم د اخري د اکرم او د جواد د دوه دانه شدي دا زمون کارمندان نور دي موږ سره کار نه کوي نو سلیکشن ډیر ساده تاسو کوی شي ماوس کار ته پوینټ کوي او دواړه انتخاب کوي ډایرکټ کوي راشي دواړه کالم راګر ډیلیټ کول غواړم ډیلیټ راس دواړه بلل شي کنټرول زد کې به ته راولي پام دې مربوط موږ راځو لیاوټ او بل خبره د هغه ټیبل دا ټول ټیبل ته هم کوی شي ډیلیټ کوي خو انتخاب پکې شرط ده دا به انتخاب کوي او بیک سپیس په ذریعہ هم کوي شي او یا راشي ته ډیلیټ ټیبل د کمانډ په ذریعہ دا اپشن په ذریعہ تاسو ډیلیټ کوي بل خبره موږ د سل لرو سل ډیلیټو نو یو خانه ډیلیټو فکر وکړئ دا د علي خانه ډیلیټول غواړم نو دا چې ډیلیټ ته براشي ډیلیټ ته براشي او په همدې شکل ډیلیټ سل باندې تاسو کلیک کړئ دلته څلور خبره ته درکړئ چې دا خانه خو د ډیلیټو ما دلته دا به سره ریپلیس کیږي شفت سل لیفت انا دا سل لیفت طرف ته بوزا یا پورته بوزا په همدې شکل ډیلیټ را دا کچیر ډیلیټ کوم مستقیم را ده سره ډیلیټ شي او ډیلیټ انټایر کالم یا ټول کالم ډیلیټ شي اوس کچیر د شفت سل لیفت باندې کلیک کوم اوکې کوم دا به څه کیږي هغه خانه به ډیلیټ شي د خي طرف ته کوم دغه ده هغه به چپ طرف ته راشي نو خدا خو معنا بین لري مفهوم نه لري نو ښه خبره ده کله چې سل ډیلیټ وي نو دا د علي مربوط دا ټوله ډیټا به ډیلیټ شي نو ځینې وخت ضرورت پیښیږي تاسو یو سل ډیلیټ کړئ دا فاصله او دا دلته راشي نو کولی شئ هغې استفاده وکړئ زه به تاسو د هغې مثال درکړم ښه د دې مثال ډېر دلته به د سل ډیلیټ کولو یو طریقه به در وښیم او وګورئ دا سل ماته اضافه ده زه غواړم چې دا سل ډیلیټ شي او زه په دا سل راشي دلته د هغې لپاره تاسو به راشئ ډیلیټ اپشن باندې به تاسو کلیک کړئ ډیلیټ سل باندې به تاسو کلیک کړئ نو تا ته وایي چې دا سل ډیلیټ کړم څه وکړم زه ورته یم ښي طرف ته کوم سل چې د هغه چپ طرف ته راواړوه نو دا خانه به ډیلیټ شي او اتومات دا به دلته راشي نو ګوره هغه ارنجمنټ دی د سل برابر شو نو په دې شکل موږ کولی شو سل نه هم ګران ورونو بله خبره چې موږ لرو هغه کولی شو موږ را په همدې شکل کالم اضافه کړو چپ طرف ته ښي طرف ته پورته لاندې کولی شو اضافه کړو فکر وکړئ د دې ښي طرف ته دا به تاسو انتخاب کړئ ښي طرف ته موږ یو څه اضافه کوو نو ګورئ انزرټ ډراګ باندې به تاسو کلیک کړئ یو کالم دلته اضافه شي تاسو بیا کولی شئ کوم ستاسو هغه کانټینټ وي دلته ځای په ځای کړئ هغه محتویات او که چېرته وایي نه د دې سیلر نه مخکې یو څه اضافه شي یا د پوسټ نه مخکې یو څه اضافه شي یو کالم ماته اضافه کړه نو انزرټ لیفت باندې به تاسو کلیک اضافه کړئ مثال تاسو ضرورت پیښیږي ته فادر نیم تاسو ولیکئ نو دې لپاره ډېر ساده فادر نیم تاسو کولی شئ مثال دا ټول سره ورونه دي نو زه کولی شم دوی لپاره د پلار نومي مثال خان دی نو زه به دا ټول انتخاب کړم ټول باندې به پیسټ کړم دلته به ټول انتخاب به یې کوئ او دا به ټول کاپي به یې کوئ او بیا د سلیکشن به وکړو د ټول سلونو او کنټرول به یې کوي نو ګورې ما ټول انتخاب کړو ګوره فادر نیم مخکې نه و تا دا کالم اضافه کړو یا ته دلته یو بل کس اضافه شو نو تاسو کولی شئ دا بل کس چې اضافه کوئ دا کالم دلته کلیک کړئ په دې باندې په دې را باندې او کولی شئ د علي نه لاندې یو بل تا ته را اضافه شي تاسو کولی شئ انزرټ بلو دې نه لاندې به یو تا ته را اضافه کړي کولی شئ ترې استفاده وکړئ که دا هم د فواد نه پورته د ماته اضافه شي دا به انتخاب کړئ او انزرټ اباو باندې تاسو کلیک کړئ دې نه وروسته خانه به شي یعنې تاسو په همدې شکل کولی شئ دې نه استفاده وکړئ بل چې موږ کوم څه لرو دا به ټول د کنټرول زیډ کې مادي حالت ته به راشم ګورئ ورونو دلته موږ د مرچ په نامه یو څه لرو مرچ معنی یو ځای کراته ځینې وخت ضرورت پیښیږي د به تاسو یو مثال درکړم دا ټول ما انتخاب کړو او د دې پورته دې نه پورته زما یو را پکار ده دا را ما راوت دلته مثال زه ما ولیکم لیست آف امپلاییز لیست آف
امپلایز د امپلایز لیست نو دا مربوط ټولو کېږي ان دا ټول خانې د دې مربوط کې د ټایټل مربوط نو ضرورت پیښې کې دا ټول سره د یو ځای کې مودا میس سره شو راځم مرج سیلز باندې وکړم درې واړه سیلز یو ځای شو او دلته میس سره کنټرول ای کې دا میس سره ډیر ساده ځینې وخت ضرورت پیښې کې تاسو یو سیل په دوه برخو وشئ نو سیل چې په دوه برخو وشل غواړي هغه لپاره به تاسو راشئ د سپلټ سیلز نه استفاده وکړئ مثال دا سیل ماته په دوه برخو وشه سپلټ سیل باندې کلیک ګورئ دا خو دوه کالم باندې وشل کې یو را تاسو به دا انتخاب کړئ ګورئ دا په دوه برخو دوه کالم انا هغه یو را ده تاسو دا کولی شئ به تغییر وکړئ نو سیلز سپلټ کول دا مربوط ساتو کېږي دې کمانډ په ذریعه کولی شو موږ سیلونه سره سپلټ بل سپلټ ټیبل د ضرورت پیښیږي چې فکر وکړئ دا لیست اف امپلایز دی دا انجینر دیمه لیست اف انجینر امپلایز معنا د انجینرانو یو لیست دی او دلته ډاکټرانو د دواړه باید سره جلا شي دې لپاره زه راځم دې باندې کلیک کوم او دلته د اباو دې نه پورته د یو بل سل اضافه کول غواړم او راځم د لاندې دا به دلته پیسټ کړم او په همدې شکل د دې نه یو پورته یو بل را زما پکار ده او دا ټول سره مرج کوم انتخاب مې کړم مرج مې کړه او دا لیست اف امپلایز او دا راځم دلته پیسټ کوم دلته ورته وایم کنټرول ای سره مې ستاسو ته دا ډاکټر دی اوس ضرورت پیښیږي دا دوه ټیبله جوړ شي ځکه لیست د مامورونو فرق لري هغه ډاکټران د انجینران دي دواړه چې سره بیلول غواړو هغه طریقه ډیره ساده ده دا به تاسو اګنور کړئ نو تاسو به راشئ سپلټ سیلز باندې وکړئ دلته زه ولاړم سپلټ سیلز باندې تاسو ټیبل باندې وکړئ ټیبل به سره جدا شي وګورئ هغه بل ټیبل شو دا بیل ټیبل شو دواړه جدا ټیبل دي هغه تاسو ډیلیټ کړئ په دویم ټیبل باندې کوم تغییر نه راوړي کوم شي کنټرول زد کې به دا نو مربوط د لیوټو اوس موږ یو بل سلرو هغه اټو فټ کمانډ ده دا یو ټیبل موږ لرو که یو بل سره پاشي دا اول ټیبل ته ډیر کول غواړم انتخاب به کې بیک سپیس باندې تاسو کلیک کړئ دا ټیبل دی تاسو کولی شئ دا لک میس سم راولئ دلته کې تاسو وګورئ اټو فټ ټو کنټینټ اټو فټ ټو وینډو اټو فټ کالم ویټ فکس کالم ویټ یعنی که شروع فکر تاسو کړئ دا موږ په انزرټ کې په ټیبل کې دلته انزرټ ټیبل کې دا درې خبره موږ کړې وي خو لږ تکرارول غواړم دې باندې تاسو کلیک کړئ زم دا کنټینټ چې شتون لري دا محتویات داخل کې شدي هغه راته اټو فټ ټو کنټینټ کا دا ټیبل دا غي مربوط راته برابر راوله وګوره څومره چې لیکنه دا مغه مربوط سره دغه راځي ټیبل جوړیږي دوی ته نه د وینډو مربوط راته راوله څومره چې وینډو هغه تاسو پراخه دوی ته فکس کالم ویټ برابر کړته فکس کالم ویټ او تاسو کوم شي اندر کې کړه برابر وشي په حالت کې نو اټو فټ ټو وینډو او فکس اټو فټ ټو کنټینټ تاسو کوم شي او تاسو کوم شي خپل به ډرګ کې لږ تغییر پکې راول په خپل خو برابر دلته اټو فټ فکس کالم ویټ تاسو کوم شي دلته هم ته انتخاب کړئ مثال ته کوم شي دا انتخابومه دوته ما دا راچ ما انتخاب کړی د دې دا هایټ باندې لږ زیات وي نو ګوره دا غي زیات را دي صحیح ده او تاسو دې کوم شي دوته ما دا کم کالم چې د دې ویټ راته ماته زیات نو ګوره د دې ویټ بدل راشي نو ګوره د یعنی سوري زیاتېږي ان تاسو کوم شي دینه استفاده وکړئ کنټرول زد به کوم به تبادی حالت دراوړم ښه د سیمن کوي شو او ځین وخت څه پیخي چې مثال کې تاسو دا وګورئ د هارت بیخي زیات ده نو دا غیر منظم دي طبعا دا راګان راته ډیسټریبیوټ کا سیم دغه سره برابر کا یعنی یو شان بدرشي ډیسټریبیوټ را باندې تاسو کلیک وګورئ د راګان هغه ټول هغه دلته تاسو وګورئ د سپیس ټول یو شي خو مګر مشکل په کالمو کې شته ده د نیم کالمو ګور ډیر پراخه ده مګر دا به کم ده دام له فرق لري یا دا بیخي کومه و زه غواړم دا ټول سره یو شان راشي دا غل پر به تاسو دا انتخاب کړئ او راشي ډیسټریبیوټ کالمز هدف دا دی چې کالمونه څومره ویټ ده د په درې واړو کالمونو باندې تقسیم او مساوي ډول وشي وګور دا ډیر ساده اوس بل دلته چې موږ یو سلرو دا د کانټینټ خبره کوي په ټیبل کې دا ډیټا چې څنګه باید ځای شي نو هغه تاسو کولی شئ دې کمانډ نه دا به پورته تاسو راولي او دا کوي چې میس تاسو راولي د ټیبل سیل میس دا بیخي سنټر ته راولي دا کوي چې باټم ته راولي ان دا لیفت سایډ ته د پښتو لپاره کوي چې استفاده وکړو بل دا ټیکس ډایرکشن دا ټیکس ډایرکشن مونږ کوي چې بدل کړو ټیبل تاسو په دې حالت کې نه پکاره کوي چې بدل کړو ته نو دا لیکنه تاسو کوي چې په مودي افقي او یا هورزنټل به تادي حالت راولي بل سیلف ایمرجنسي دا تاسو هم کوي چې برابر کوي ته
نو سیلز مرجن نه هدف دا دی چې مثال دا تاسو وګورئ د سیل د ډیټا او د ټیبل ترمنځ چې کوم دغه ده محتویات د هغې ته سیلز مرجن ویل کېږي. تاسو دا کولی شئ زیات و کم کړئ. مثال ټاپ نه دومره راته راوله چې تاسو ته واضح معلوم شي. لیفټ نه دومره 1 انچ ټول ته زه ورکوم په همدې شکل. او د باټم نه هم 1 انچ ورکول غواړم. تاسو ته معلوم شي دا رنجنګ څنګه کېږي. 1 انچ یې بس کافي دی. او په همدې شکل دا به هم 1 انچ کړو. تاسو اوکې کړئ. نو ګورئ دا پور طرف نه ښي طرف نه تقریبا دا څومره راغلی. نظر دا د هغې ته په کتو باندې د ټیبل او د ټکس سایز ته په کتو باندې دا خپله ارنجمنټ کوي د ډیټا دی. بل مربوط نو د ریبنز دې کې چې موږ لیاوټ کې چې موږ لرو هغه ډیټا ده، فارمولا ده او ریپیټډ کال هیډر راس دی، کاربون ټکس ټیبل دی. به باندې به انشاءالله په بله ویډیو کې بحث کوو. د اوس لپاره خدای په امان. د بیا لیدو